پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د سیاسي پوځي چارو کارپوه ښاغلی احمد خان اندړ صاحب. اندړ صاحب ستړی مه شئ، وخت د بخیر خپرونې ته هم په خیر راغلی. اندړ صاحب، مریم نواز امر کړی تر څو له افغانانو سره خلک راکړه ورکړه ونه کړي او دا امر هم په جوماتونو کې ترسره کړی، یعنې د جوماتونو په لاسپیکرو کې دغه امرونه کیږي. فکر کوئ چې آیا د کډوالو موضوع دومره جدي وه چې د جوماتونو چې د ټولو مسلمانانو لپاره یو مقدس ځای دی د هغوی په لاسپیکرو کې باید وویل شي؟ د ستر څښتن په نامه ښاغلی ځوان لالی صاحب تاسو ته او خپل ټولو درنو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ګورئ د پاکستان ستراتیژي له پخوا هم ډېره ظالمانه او مغرضانه او مستبدانه د افغانانو د کډوالو او د ټول زموږ د هیواد په هکله وه. دا چې زموږ ځینو مشرانو دوی سره سازشونه کول او نه پوهېدل، اوس د دوی کړنې موږ ته واضح کېږي چې دوی په واقعي ډول د افغانستان دښمنان دي. مریم نواز هېڅکله په خپل سر دا کړنه نشي ترسره کولی تر څو چې د حکومت لخوا دې ته وظیفه نه وي ورکړل شوې. مریم نواز که اول وایي چې دا څوک ده، مریم نواز د نواز شریف لور ده چې نواز شریف 3 وارې په پاکستان کې لومړي وزیرتوب کړی ده او د اوسني لومړي وزیر شهباز شریف ورېره ده. دې کورنۍ له افغانستان سره په دې تېرو 15 کلونو کې هغه ظلمونه کړي دي چې کله نواز شریف نه پوښتنه کوله د دریم ځل کمپاین چې کله د لومړي وزیرتوب ته کوي چې تاسو خدمت کړی پاکستان ته، د په واضح ډول ویلي چې زما خدمت دا ده چې د افغانستان 200 کلنه اردو مې درته کباړ کړی، پاکستان ته مې راوړې ده. نو دا هغه ظالمان دي. له مریم نواز څخه که پوښتنه وشي چې ته دغه 15 وخته لمونځ تېر کړې یا د مسلمانانو 15 بناوې څه دي، هېڅکله به ونه ویلی شي. نو دې نه د مسلماني تمه مه کوئ. د دوی نه یعنې په ټوله کې اندړ صاحب دا لږ که اجازه راکړئ اندړ صاحب په ډېرې بښنې فکر نه کوئ دا لږ تر حده ډېره زیاتدروي ده چې کډوال خو باسي بیا جوماتونو کې پسې اعلان کوي. فکر کوئ دغسې یو څه د نړۍ په تاریخ کې کوم بل چېرته تکرار شوي وي؟ ګوري تاسو د پاکستان حاکمانو ته د مسلمانانو فکر مه کوئ. هغوی تش په نامه مسلمانان دي. عام ولس شریف ډېر شریف خلک دي او حکومت هغه کفري قوانین لري چې دوی اسلام ته هېڅ احترام نه لري. نو دا تمه مه تر کوئ. زموږ به اوس مهاجرینو ته اعلان کړی، د دې مهاجرینو حقوق یې به د 50 کلو کې خوړلي دي، خپل موټروایو بم اټومو خپل کارونه یې پرې جوړ کړي، خپل عیشنوش یې کړی ده د دوی جنرالانو د دوی حاکمانو. دا تمه مه تر لرئ چې دوی به موږ دوستي کوي. ټول وطن یې روان کړی ده. دوی خو په جوماتو کې د خدای په کور کې هم بدماشي کوي. ولې تاسو ولیدل چې په مذاکراتو کې د دوی استازي اسلم شهاب د شهاب اسلم د بدماشي کوله، غیر اخلاقي خبرې کړې دي. دوی په موږ هېڅ صرفه نه کوي. موږ دوی ته باید مقابلا جوابونه ورکړو. او زموږ دغه مهاجرونه چې هلته پراته دي اکثره سیاسي او امنیتي ستونزې نه لري. دوی باندې ظلمونه کېږي، اولادونه یې اغوا کېږي، حتی تجاوز باندې کېږي، ویل کېږي، ټکول کېږي، مالونه ترې غصب کېږي، بیابه کېږي. دوی هم باید سر په ګریوان کې کړي. هغه خلک چې ستونزې نه لري باید وطن ته راستانه شي. نور هم دا وطن ده. زه هم مهاجر یم. دوی به فکر کوي چې زه په سویډن کې ناست یم. که په ما دا شرایط راسي چې ما ته سویډن حکومت اعلان وکړي چې مهاجرو سره دغه رقم کړنې وکړي، زه یوازې اعظم نه پاتې کېږم او بې له هغه نه باید چمتو اوسم د خپل وطن لپاره آمادګي ولرم. دا افغانان هم باید سر په ګریوان کې کړي. ډېر د خپلو پیسو لپاره د کاروبار لپاره هلته پاتې دي. ځینې د پاکستاني خراب قوانینو د عشرت لپاره هلته پاتې دي. هغه هم باید لږ دې وخوري تل دې وخوري، خپل هېواد ته دې راسي، بابرو د افغاني او اسلامي ژوند ته دې مخه کړي. نو دغسې کړنو د پاکستان لپاره د افغانستان اسلامي امارت باید د نړیوال ټولنې سره وغږېږي، د ملګرو ملتونو سره، همداسې د نورو ګاونډیو هېوادونو سره، تر څو د کله چې د دوی حاکمان داسې عملونه کوي نو هغه بدماشان چې په کوڅو بانډو کې ګرځي افغان کډوال بچیان ګیر کوي یا واړه ماشومان ګیر کوي. لکه ایران کې څومره ظلمونه په ایران کې وسول شو. ایران عین شکل په نانبایګانو کې ډوډۍ ورباندې باندې کې ډوډۍ نه پې خرڅولې. په ژوبڼ کې افغانان سیل و چکر ته نه پرېښودل، وایي سپیانو افغانانو ته اجازه نشته. دغه دي اسلامي ګاونډیان. دا هېڅکله موږ د دوی
ګاونډیان هغه رقم چې زموږ هېوادوالو فکر ورته کوو چې دا زموږ مسلمانان وروڼه دي دوی ته باید د مسلمان په سترګو نه کتل شي دوی ته باید د دښمن په سترګو وکتل شي. بله اندر صاحب ولې اوس مهال د افغان کډوالو پر ضد باندې د پاکستان دغه پالیسۍ نور هم زور اخیستی دی اوس ولې؟ ګورئ ما خو مخکې خپرونو کې مې لیدلي پاکستان ډېر خوبونه لیدلي وو دغه امنیت چې اوس په افغانستان کې اسلامي امنیت راوستلی دوی په خوب هم نه لیده دوی دا فکر نه کوو دوی د پخوا په شان غوښتل چې زموږ معدنونه نور هم چوپ کړي لاسوهنې وکړي زموږ وزیران والیانو معینانو نظامي قمندانان د دوی په خوښه وټاکل شي او دوی ډېر زیات خوبونه لیدلي چې زموږ بهرنی سیاست د دوی په لاس کې کله چې د افغانستان اصلي بچیانو اوس واک نیولی دی او دا جواب یې ورته ورکړ په خپله مخامخ له هر هېواد سره خبرې کوي دوی اور اخیستی دی لیونیان شوي دي دا که نظامي حاکمان دي که ملکي حاکمان دي ټول اپشنونه یې کار واخیسته چې بالاخره تهمتونه وکړل په پوله کې په بخښنه غواړم په ډیورنډ کرښه کې وړاندې راغلل بمبارتونه یې وکړل دا نتیجې چې ورنه کړې زموږ د هېواد زړه یې بمبارد کړه او جګړه ورسره وکړله دوی چې کله ولیده چې افغانان خو زموږ سره جګړه کوي دوی درې سره پوستې ونیولې د افسرانو سرتېرو پتلونونه یې په کارو کې وګرځول نو دوی ته زور ورکړی ده له هر اپشن نه کار اخلي د بادارانو قومندین دي ورته د انګریزانو د امریکایانو تر څو د افغانستان وضعیت کړکېچن شي او دلته د روسیې د چین د هند د ایران په کم راوږده شي تر څو افغانستان بیا د جګړې ډګر وګرځي د افغانانو له وینې د پاکستان اقتصاد بیا په چرخش راسي د همدې لپاره له هر اپشن نه کار اخلي یوازې د مهاجرینو موضوع نه ده نور څومره په زندانونو کې پراته دي څومره دوی په نړیوال سجو کې بهاني او تاني او تهمتونه کوي څومره کوشش کوي چې حتی تاسو ولیدل چې په مذاکرات کې دوی اساس ویل چې دوی له امریکا سره تړون کړی چې زموږ خاوره به د ډرون لارې بمباردوي د بمبار ته به دوام ورکړي دا زموږ په هیڅ هم صرفه نه کوي موږ به له دوی سره داسې مقابلې ته اماده اوسېږو چې ټول افغانان لکه دوی په هوایي برید کې چې یو شول ټول افغانان هغه افغانان چې له اسلامي امارت سره مخالفت درلوده د پاکستان په ضد ودرېدل په همدې رقم باید موږ د پاکستان لپاره چمتووالی ولرو پاکستان ته باید خوله ماتونکی غږ جواب ورکړو او دوی هېڅکله هم کامیابېدی نه شي دا د دوی د بادارانو فشار ده چې په دوی راولي او دوی مجبوره شوي دي چې پیسو ته ضرورت لري او باداران یې امر ورته کوي خو ناخبره دي چې افغانان هم راویښ شوي دي او په څنګ کې تاسو ولیدل چې ښاغلي پوتین د روسیې ولسمشر اعلان وکړ چې که دا وری پاکستان په افغانستان حمله کوي دوی به مداخله کوي او خوله ماتونکی جواب ورکړي یعنی زموږ په څنګ کې نور دوستان شته دوی که په خپل پلار انګریزانو او په خپل نیکه امریکا نازېږي زموږ دلته داسې ستراتیژیک ملګري دي چې که ضرورت شي داسې وسلې به راکړي چې لکه څنګه چې د افغانستان د اسلامي امارت د کورونو چارو وزیر ښاغلي خلیفه صاحب سراج الدین ویل چې دا ځل که پاکستان حمله کوي اسلام آباد به ولو اسلام آباد څه چې کراچۍ لاهور به ټول ګډوډ کېږي او بمبار کېږي ډېره زیاته مننه د پوځي چارو کارپوه ښاغلی احمد خان اندړ صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم